السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ یاست دوستانو. نن مې د هغه د چا لپاره معلومات راوړي دي چې موبایل زر نه چارجي یا موبایل ستونزه لري. دا مشکل موږ څنګه حل کولی شو؟ زیاتره ځوانان چې دي نن سبا موبایل ډېر زیات یوز کوي، هر ځای کې چې ناست وي موبایل استعمالوي، خو ورسره د چارج مشکلات هم لري. موبایل زر نه چارج کیږي یا څه مسله ورته پیدا شي، بیټرۍ کې بیټرۍ بدله رابدله کړي، بیا هم همغسې مشکلات د دې موبایل لري. نو څنګه کولی شو دې مشکلاتو څخه موږ ځان خلاص کړو؟ دا په موبایل کې یو اپشن دی د فاست چارجینګ په نامه، چې هغه اپشن موږ آن کوو. کله چې هغه اپشن آن شي په موبایل کې، نو زموږ موبایل به ډېر زر چارج کیږي. بل د موبایل د چارجینګ دپاره یو بل اپشن دی په موبایل کې، هغه هم زموږ د موبایل سره ډېره مرسته کوي. د کوم وخت کې چې اکثره ځوانان چېرته لاړ شي، نو موبایل سره ورسره غم وي چې دا موبایل مې چې دی چارج ختم نه کړي او یا بند راته نه شي. نو د هغې دپاره هم په موبایل کې اپشن دی، کله چې هغه خلاص کړو زموږ بیټرۍ د موبایل سره ډېر هیلپ کوي. دا دواړه هغه اپشن دي چې زموږ موبایل ته هیڅ نقصان نه رسوي. انشاءالله فایده به پکې وي او نقصان به پکې نه وي، ځکه چې په موبایل کې وي د کمپنۍ د خوا راغلی وي، نه حتما موبایل ته فایده رسوي. دا نه اپس دی او نه کوم ډیوایس چې موږ موبایل سره وصل کړو زموږ موبایل به نه چارج وي یا به زر چارج کېږي. نو دا چې دا زموږ په موبایل کې اپشن دي، هغه خلاصو. کله چې هغه اپشن موږ خلاص کړو، نو زموږ موبایل به چارج هم ډېر کم وي، مرسته به زموږ بیټرۍ سره کوي. په موبایل کې یا نور اپشن کې اکثره موږ پبجي یا داسې ګیمونه انسټال کړي وي، یا انټرنیټ چې کله موږ خلاص کړو زموږ موبایل کې داسې اپس وي چې هغه خلاص شي، چې خلاص هغه چارجینګ هغې سره وي. نو د هغې نه زموږ موبایل ډېر چارج وي، او یا اکثره زموږ موبایل چارج کېږي نه، چې موبایل د چارج کېږو نه چارج کېږي، ډېر وخت نیسي، ګنټه نیمه ګنټه کې لس شل 10% چې راواخلو هغه بیا لس شل منټو کې بیا خلاص شي. څنګه کولی شو چې موږ خپل موبایل په ګنټه یا یوه نیمه ګنټه کې موږ خپل موبایل ډک کړو؟ نو راځو خپل موبایل ته زه راځم. دا په سیټینګ کې یو اپشن دی، هغه آن کوو. زه خپل موبایل خلاصوم، چې راښکته کې دا پاور موډ دا چې دی، دا اپشن چې دا زموږ د موبایل بیټرۍ سره ډېر هیلپ کوي، ډېره زیات موبایل سره مرسته کوي د چارج په وهلو کې. دا چې کله موږ په موبایل کې خلاص کړو، نو زموږ موبایل چې دی چارج به ډېر کم وي، او کوم اپشن چې زموږ موبایل باندې خلاصې وي نو هغې سره ډېر مرسته کوي په چارج کې. دویم نمبر اپشن چې دی فاست چارجینګ، څنګه موږ کولی شو خپل موبایل زر چارج کړو ګنټه یوه نیمه ګنټه کې. نو بره سیټینګ باندې به کلیک وکړو، خو دیز نه کوئ، یا لاړ شئ سیټینګ ته، سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ سیټینګ باندې کلیک وکړو، لږ به راشو لاندې په دې اپشن باندې به کلیک وکړو. اکثره موبایلو کې دا اپشن چې دی یا د بیټرۍ د اپشن باندې چې موږ کلیک وکړو، لاندې به راشو، دلته وګوره ډیوایس، اکثره موبایلو کې هلته شو کوي، زما موبایل کې دلته لاندې دویم ځل، دلته چې کله موږ دویم ځل د باندې کلیک وشو، نو درېیم اپشن موږ ته بیټرۍ راکوي. کله چې دې بیټرۍ باندې موږ کلیک وکړو، نو دا لاندې اخرنی اپشن چې تاسو وینئ چارجینګ، دا به موږ وو. دا چې موږ کله وو دلته وګوره تاسو ته ښکاري فاست چارجینګ، دا زما په موبایل کې خلاص دی. دلته ځکه نه شو کوي چې زما موبایل دلته چارج ته پروت دی، نو ځکه نه شو کوي. کله چې دا تاسو آن کو، نو ستاسو موبایل به ډېر زر چارج کېږي. دا د اکثره ځوانان چې په موبایل باندې لږ پوهېږي، نو د هغې ټول موبایل کې به دا اپشن یې خلاصې وي، خو دا اپشن ختما خلاص وي په موبایل کې، هغه خلاصوي چې زموږ موبایل زر چارج کېږي، زموږ موبایل چې دی ډېر وخت نه نیسي. نه زیاتره ځوانان چې دی د موبایل د بیټرۍ سره مشکلات لري، هغه موبایل چارج ته کېږدي او بیا یې راوباسي، بیا کېږدي بیا راوباسي. امکانات شته چې د موبایل نورې ستونزې هم پیدا کړي او بیټرۍ هم ستاسو د موبایل خرابه شي. نو دا اپشن تاسو په خپل موبایل کې کولاو کوئ، انشاءالله تاسو به ډېره مرسته وکړي ستاسو سره د موبایل په چارج کې. نو که چېرې زموږ ویډیو خوښه شوي وي، لایک یې کړئ، د نورو انډیوالانو سره شیر کړئ، او که چېرې تاسو غواړئ چې نور معلومات لاسته راوړئ د اپس په باره کې، د یوټیوب په باره کې، یا د ډیزاینینګ په باره کې، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.